شل کاله په شل کاله کې هر میاشت پاکستان پر افغانستان باندې هوایي حملې کولې جوټ مو درلودلې سلام مو درلودلې واک مو درلودلې پاور مو درلودلې تاسو ته جواب ورکړی تاسو عمل ښکاره کړی په جمهوریت کې پاکستان ته هوایي حملې کله کړې وې ته یو دانه ثبوت راته راکړه هوایي حملې نه وې کړې نه شرم مکه غټ سړی درواغ وایه قسم په خدای کې کړي ګوره ما ستا سره هغه وخت کې هم خبرې کړې وې چې بیلچه به دې پروژه ووایي اورېدل ستا شاید هیر وي ښه ته اوس ماته دې خبرې ځواب راکړه که ما ته چې په هغه شپو کې والله په بالله کې هوایي حمله کړي په افغانستان باندې په 20 کاله جمهوریت کې پاکستان کله هم هوایي حمله تاسو څه وکړه تاسو کوم عکس العمل ښکاره کړی پوسټه مو ځینې ونیول خو دغه جنرال عبدالرازق و چې پسې واوښتې د هغه بولدکه پورې د راکوژکه پورې پوستې ځینې غوږ ونیسه خبرې ته خو دا ته ستا مشکل ما تا ته وویل ستا مشکل د طالب سره نه دی ستا مشکل د کندهاریانو سره دی چې کوم ځای زه ګروم مه قضیه کې ته ښه لګیا یې خپله غږېږې جنرال صاحب رازق ته خو زه ډېر احترام لرم او موږ ورته احترام لرو یو ځوان و یو مشر و یو مسلمان و واجب اورېدل موږ ټول ورته احترام لرو آفرین او نن د طالبانو ملاتړ کې دا یعنی چې شي ګوره د طالب ملاتړ په څه کوم هغه یو مسلمان دی هغه څه یو کافر نه دی نه د اسمانه ماته راغلی نه د امریکا سره راغلی جبار قهرمان طالبانو په شهادت ورسوه ته څه ثبوت لرې چې طالبانو په شهادت ورسوي جنرال صاحب رازق چا ووژه ته څه ثبوت لرې چې جنرال عبدالرازق طالبانو ووژي دا خو ټول موږ ووژل که نه خدای مسلمانه په خپله قاچاق امریکا ته تللی د 15 ورځې کې به بیلچې د ځان کامیاب کړي بیلچه به دې پروژه بندې کړې دورې کېدلې ته اوس راغلې دلته په میډیا کې غټ خبرې کوې په دا دغه نسبانانو کومنټونه درته کول ګوره تا یو راپورته نه کوي ښه تاسو وغږومه یعنې د تاسو د بیعقلۍ نور زیاتي اخواته بیخي بیعقلي نه ګوره ستا خپل غلی سکته څه چې درته مې ویلې ما درته ویلې زه درته پوهېږې یو خبره درته وکړم ما په دې مورد باندې دغه ملګرو ته دا خبره وکړله چې پاکې خبرې به سړی باید وکړي دا ولس باید په دې خبره باندې باید پوه سي وایي جبار قهرمان ښېګڼې تاسو هېرې کړلې د جنرال صاحب رازق سرښندنې تاسو هېرې کړلې د کومو خلکو نومونه یې واخیستل کوم چې کندهار پورې مربوط ول اما خپله بیرته لګیا ده وایي چې طالبان خو زه یې ملاتړ کړو سړیه چې دواړه د یوې سیمې هم یې د ښو طرفدار او هم یې د بدو طرفدار نو دا موږ پکې درته الوګان ښکارو موږ درته پکې رومیان ښکارو چې دا جنرال صاحب زړور زاهد په دې لاره کې شهید سو هغه درته پکې رومی ښکاره کېده موږ درته بیخي انسانان نه ښکارو ګوره تاسو په دغه شي کې ګیري او دغه شي نه باید تاسو لاس واخلئ زه د خپل د کندهار هغه چې کوم ویښ ځوانان دي هغه نه درته یادوم دغه د دغه په رقم چې کوم دا ویده دي تاسو ته وایم یا خو داسې وچ کلک جمهوریت پاله سئ داسې ټیټ او یا داسې وچ کلک طالبان سئ دواړه مه کېږئ خدای ته وګورئ دې دواړو کې جنجال جوړ ده ځکه چې تاسو بیا د دواړو طرف کوئ او دې کې بیا تاسو ضد و نقیض ده دا کانټرډکشن موضوع راځي بیا دې کې خلک تاسو ملامتوي نو اخرنۍ خبره مې تاسو ته همدا دی چې یو طرف ونیسئ پام دې